انجینران پیدا کړي مختلف قسمه انجینران اوس انجینر وایي زه به دا کوټه جوړوم بلډینګ جوړوم دا قلعه آبادوم مختلف قسمه انجینران مختلف قسمه کارونه کوي او دغه انجینر ته چې کوم د مختلف وسایلو او اسبابو ضرورت دی بیلچې به ورته راخلي کولنګ به راخلي سټک به راخلي پیمانې به راخلي انجینري وسایل یې هغه ټول ورته راخلي او بل طرف ته چې موږ وګورو د الله جل شانه د قدرت یو جلک د الله جل شانه د قدرت یو کرشمه چې هغه د انجینري کمال ته پکې رسېږي هغه به موږ سوچ وکړو د شاته د مچۍ چې تاسو وګورئ د شاته د مچۍ دا په داسې یو تخنیک په داسې یو کمال سره انجینري کوي چې نه ورته د بیلچې ضرورت شته نه ورته د کولنګ ضرورت شته نه ورته د تیشۍ ضرورت شته نه ورته د کرنټۍ ضرورت شته وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الله څه فرمایي ما د دې مچۍ په دې زړه کې دا واچول چې ان اتخذي من الجبال په دې غرونو کې چې کوم دا کور جوړ کا ومن الشجر په دې ونو کې کور جوړ کا ومما يعرشون او په داسې ځایونو کې چې هلته چتې باندې وي هغه ځای کې کور جوړ کا دا مچۍ راولي د شاته دا مچۍ په ډېر ښایسته کمال سره دې کې بعضې مچۍ وي هغه دې دپاره مقرر وي چې ته به خام مال راچلوې هغه مچۍ هغه خپل مشر چې کوم ده نافرماني نه کوي هغه ځي خام مال راچلوي مټیریل او دغلته یې راوړي او ایمن د انجینر دپاره خو په تیاره کې د لایټینګ ضرورت وي لایټ ولګوي چې کله تیاره جوړېږي نو رڼا ضرورت وي او بعضې د شپې نشي کولی نو د ورځې کوي د الله جل شانه دغه مخلوق دغه مچۍ شپه او ورځ لګیا وي په دې خپل تعمیر کې نه ورته د لایټ ضرورت وي نه ورته د بیلچې ضرورت وي نه ورته د بل شي ضرورت وي د الله څه کوم ده د تخلیق ته تاسو سوچ وکړئ په داسې ښایسته طریقې سره د خپل کور جوړ کړي چې د دنیا هر انجینر راولي دغه شانې کور جوړ کړي بغیر د وسایلو بغیر د اسباب دا د الله جل شانه د قدرت او کرشمه ده بیا په دې کې بعضې لاره شي چې کله کور تیار شي د انجینر دا کور ورته تیار کړي بیا دې کې بعضې مچۍ لارې شي له ګلونو نه چې کوم ده د عرس راوباسي د ګلونو نه چې کوم ده د جوس راوباسي او په کوم کمال سره په هر بوټي باندې کېږي چې کوم د کمال بوټی وي چې کوم کې رس ډېر وي کوم کې جوس ډېر وي هغه بوټي باندې کېني او دا رس ترې راوباسي دغه د شاته مچۍ چې کله دغه رس راوباسي او دا راوړي د خپل کور ته راوړي او په دې خپل کور کې چې کوم ده د رس دا کور کې بیا که تاسو خیال کړئ خیال مو نه کړئ خیال وکړئ خیال په دې طریقه باندې وکړئ تاسو د دې شاته د مچۍ کورونو ته ورشئ هلته به تاسو یو بنګهاری واورئ بڼ بڼ اواز به خېږي دغه بڼ بڼ اواز د مچانو نه د مچیو نه چې تاسو ته راځي دا مچۍ چې کوم ده په دې کوشش لګیا وي چې دغه رس یې بهر نه راوړي د ګلانو نه دا رس راوباسه او په دې خپل کور کې خپور کړه دا رس دا جوس دغه بڼګرهر چې موږ ته راځي دا ورته پکۍ شروع کړي دا رس وچوي چې کله دغه رس وچکي نور راوړي هغه وچکي یعنې شات جوړ شي شات موږ او د استادو بهترین خوراک ابن مسعود سے فرمایي چې الله جل شانه په ډېره شفا یې کړه دغه شات جوړ شي بې اندازې نه پرېږدي شعور ته ګوره چې الله کوم شعور ورکړی انجینري ته ګوره ویښیارتوب ته یې ګوره د الله قدرت ته پکې وګوره مچۍ چې کله دغه شات راوړي په دې خپل کور کې خپاره کړي او پکۍ ورته ووهي دا بنګهاری پکې وکړي او هغه رس هغه اوبه ترې نه وچې شي شات ترې نه جوړ شي
د یو قسم ته چتې کې جوړه دي چې ګند ورنشي. کمال ته وګوره، شعور ته وګوره چې الله جل شانو کوم شعور ورکړی دا، الله جل شانو قدرت ته وګوره. چتې په اواره کې منګ تاسو چوټه ګبینوي غاټه چتې دا په اواره کې چته ګند ورنشي. دا د مچې ته په دې کې چا واچي الله. دا الله ډېر لوی قدرت دی، الله ډېر لوی د قدرت کرشمه ده. په دې کې بیا یو مور وی چې هغه اگې اچي، هغه ورته اگې اچي، نور لګیا وي هغه اگې باندې کېږي، هغه اگې شاردي چې هغې نه بچي ورته راوځي. دا یو قسم ته نظام د الله جل شانه قدرت ته چې په دې خپل مخلوقاتو کې الله جل شانه جاری کړی. نو موږ سبحان دي انجینیر چې کوم دا مختلفو وسایلو ته ضرورت لري، الله مچې ته داسې انجینیر ټوب ورکړ چې یو قسم څه شي ته ضرورت رانه کوي، بغیر د اسبابو چې کوم دا کور هم جوړ کړو، منافع هم دې راوباسه. بل طرف ته چې موږ وګورو ډاکټر دی، یقینا ډاکټر طبابت ډېر ښه فن ده، ډېر د کمال فن ده. او که ډاکټر نه وای نه به زمونږ صحت مو چې کله خراب شي ډاکټر ته ورشو، که ډاکټر نه وای مونځ مو په صحیح طریقه نشو کولی، نه به مو روزي نه وای شو، ځکه صحت به خراب چې ډاکټر ته ورشو زمونږ علاج وکړي، الحمدلله الله شفا راکړي. خو دغه د انسان نه علاوه الله جل شانه یو مخلوق پیدا کړی دی چې هغې ته څه وایي بیزو. بیزو ډېره هوښیاره ده، دې ته الله جل شانه ډېره پوهه ورکړې، عقل خو پکې نه وي خو شعور الله ډېر مضبوط ورکړی. حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب رحمه الله فرمایي، کوم چې د دارالعلوم دیوبند محتمم ده، په خپل کتاب خطبات حکیم الاسلام کې فرمایي چې مونږ خو په ښار کې اوسېدو، توجه مو غواړم، مونږ په ښار کې اوسېدو، دا ښار کې خو ډېر شور او شغب وي، نو زموږ څه خپلوان هغوی وایي د کلو باندو کې اوسېدل، وایي لاړو ورغلو د خپلو خپلوانو ملاقات لپاره، چې کله مې هلته لاړو نو ډېر زیات راحت او سکون راته میلاو شو، ځکه په دې کلو د ښارو کې د دې ګاډو اوازونه یې شوري په دې ذهن باندې ډېر بد اثر کوي. او چې هلته د کلو دا ماحول مو ولید ډېره مزه یې راکړه، شنه پټي او صفا سوتره ماحول او نه دوړه نه غبار، دا ذهن ته مو لږ سکون میلاو شو. نو وایم ما د خپلو خپلوانو ته وویل چې دا الله ډېر بختور خلک دي، ځکه پر سکونه ماحول کې اوسېږئ او ډېر بهترین ماحول ده، الله درته ډېر ښه ماحول برابر کړی. موږ خو په ښارو کې اوسېږو، یو شور او شغب شي شروع وي، مازغه مو په آرام نه وي. نو دوی ته وویل چې یقینا دا خبره خو صحیح ده چې شور او شغب نشته او مازغه مو په آرام دي، فصلونه دي، پټي دي، شینوالی ډېر ده. خو بل طرف دلته یو مخلوق دی چې موږ ته ډېر زیات تنګ دي، او هغه مخلوق ته یې اشاره وکړه، هغه بیزوګان. بیزوګان یې خو د شادوګان پېژنئ به که نه شادوګان، دې شادوګانو نه وایي موږ ډېر زیات تنګ راغلي. وایي ما ورته ویلې چې ولې تنګ ترې راغلي یاست؟ وایي ویلې ځکه چې تنګ ترې راغلي چې دلته کټوۍ موږ په نغري باندې کېږو، دا بیزوګان راسي بس دا کټوۍ له ځان سره وتښتئ. بل طرف ته چې جامې ومینځو، دا جامې راواخلو په تناب باندې واچو، بیزوګان راشي، شیطانان دي دا ډېر وران، دا بیزوګان راشي بس دا تناب نه دا کپړې وتښتئ، نو ډېر زیات یې تنګ کړي. او بل په هندوستان کې په هغه وخت کې پابندي وه په دې شي، او اوس هم پابندي ده ډېره سخته چې د زناورو ته به هېڅ نه وایي، دا به نه قتلوئ، دا قانون د الله. وایي نه قتلوی شو خو ډېر تنګ ترې راغلي. نو حکیم الاسلام مولانا طیب صاحب رحمه الله فرمایي چې ما ورته ویلي د دې علاج ما ته راځي، وایي ما ورته ویلي چې دې ته بس سمتیا راوړو زهر، او هغه به ورته په ډوډۍ کې میلاو کړو، په روټۍ کې، او دې ته به یې کېږدو،
نو دی برا چې هغه به وخوري نو هغې سره به څه مړه شي ټول خو نه مړه کېږي خو څه به مړه شي نو چې هغه نور دا مړه وویني هغوی به ترې عبرت واخلي بیا به نه راځي نو په دې طریقه به تاسو ترې خلاص شئ خلکو ویلي چې بالکل صحیح ده ولاو د بازار د حکیم د پنساري نه مو دا سمتیا زهر راوړل او وړو کې متمکس کړل ډوډۍ پې تیاره کړه روټۍ پې جوړه کړه او دا مو ورته په یو بام باندې کېښودله چې اوس به دا بیزوګان راځي او دا به یې خوري او موږ په دې طریقه د بیزوګانو د شر نه خلاص وایي دا موږ ورته کتل چې یو بیزو راغله او په دې بام باندې روټۍ موږ اوارې کړي دي بیزو راغله اول خو دا روټۍ راواخیستله بین یې کړله چې کله یې بین کړله د زهر یو قسم څه بوی وي چې کله یې بین کړله واپس یې کېښوده ویې نه خوړه دا ګروپ ولاړ بل ګروپ راغی نو هغې کې چې کوم د یو بیز راغی دا روټۍ راواخیستله بین یې کړله واپس یې کېښوده کېدای شي دا د هغې یو ډاکټر و چې په هغه باندې مې بین کوله نو بین یې کړله واپس کېښوده ولاړ څه وخت پس وایم چې ګورمه دا ټول بیزوګان را روان دي او د ونو یو قسم څه شنې شنې پاڼې په لاسو کې دي دا یې رانیولي دي او را روان دي هغه پاڼې هلته کېښودې او په دې روټیو باندې لګیا شو روټۍ چې ټپ برابرې وخوړې هغې نه پس ورغله هغه پاڼې راواخیستې هغه پاڼې چې کله راواخیستې هغه یې ورپسې وخوړلې هغه چې کله وخوړې نو د مونږ ورته ګورو او ښه یو مست دانس یې شروع کړ چې راشئ تاسو خو راته زهر میلاو کړي مونږ هغه زهر هم وخوړه ورپسې مو د هغې علاج هم استعمال کړ هېڅ هم را باندې ونه شو راشئ که دې زهرو باندې مونږ مړه کوی شئ مړې مو کړئ نو حکیم الاسلام صاحب فرمایي وایي ښه زبردست ډانس یې وایي راته وکړ وایي ما ویلې چې یقینا الله جل شانه چې په کومه طریقه طبابت دی بیزو ته ورکړی ده هغسې د نورو ډاکټرانو ته نه ده ورکړی نورو ډاکټرانو ته چې ورشي ستاسو معمولي ټسټ هم کوي نو هغه به ګوري ودرېږه دا لیبارټرۍ ته یوسي په لیبارټرۍ کې به دوه درې ورځې بعضې ټسټ خو داسې وي چې درته ووایي چې ودرېږه دا لاهور ته وړو نو پنځه شپږ ورځې هفته په هغې کې ولګېږي راځه د بیزوګۍ دې ډاکټرۍ ته وګوره یې طبابت ته یې وګوره زهر داسې علاج اوسه پورې تاسو پیدا کړی ما خو نه ده لیدلی اوسه پورې هغه د الرجۍ دپاره به یې یو ګولۍ نیمه چاته ورکړي دا یې زهر ته کارآمد ده بیزو یې داسې علاج پیدا کړ چې اول یې راغله بوی نه کړه بیا لاړه علاج یې وکړه په دې خپل ځنګل کې په خپل مهارت سره هغه علاج یې راوړ اول یې ډوډۍ وخوړه او بیا ورپسې هغه پاڼه وخوړه هېڅ هم پرې ونه شو دا د الله جل شانه یو قدرت یو کرشمت دا الله جل شانه په دې مخلوقاتو کې یو ډېر لوی تبدیلي د ایمان لپاره په دې کې نشانات دي ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب چې د عقل خاوندانو دپاره په دې مخلوقاتو کې په دې ځمکو په اسمان کې په دې بحرو کې په دې ټولو کې د انسان دپاره د عقلمند دپاره د دې دپاره څه دي نصیحت ده ان فی ذلک لذکرى لأولی الالباب